بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. بیا هم تاسو ټولو ښاغلو اغلو ته د تیر شوي لوی اختر مبارکي وایم او د افغانستان د سلمې کلیزې البته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې مبارکي هم درته وایم. الله دې وکړي چې د اختر رخصتۍ مو په خیر تېرې کړې وي. مننه ملګرو. نن د درسي لړۍ په دوام کې نن البته غواړم چې مختصر په هغه تیر شوو درسونو باندې یو مرور هم وکړم او ترڅنګ آرټیک کې ځینې موضوعات موږ نه پاتې وو، په هغې باندې په جزئیات خبرې وکړو او دې ترڅنګ په پروننسیشن یا تلفظ برخه کې ځینو مواردو باندې چې اړین دي باید خبرې وکړو. ځینو مرګلو واقعا ډېره معقوله غوښتنه کړې وه. ځینو مرګلو ماته مسنجر کې میسیجونه کړي وو، حتی زنګونه یې والي وو. دوی واقعا د اکټیو او پاسیو وایس په پښتو ترجمه کې ځینې ستونزې لرلې چې دوی غوښتنه په ځای وه او موږ ډېر تمرکز د پښتو برخې د پاسیو وایس په پښتو برخې نه و کړی، نو دوی واقعیت غوښتنه په ځای وه. نو په هغې برخه کې زه مثلا دغه پاسیو وایس د پښتو په برخه باندې چې پښتو کې څنګه ترجمه کېږي په دې انشاءالله برخه کې هم ځینې حتما وضاحت او تشریحات به ورکوم. دې ترڅنګ ځینو مرګلو د ډایرکټ انډایرکټ سپیچ په باره کې چې آیا څه مفهوم تغییر کوي که نه، په دې باره کې پوښتنې کړې وې. او دې ترڅنګ ځینو مرګلو د آرټیکل واقعیت هم چې دغسې وه، آرټیکل کې موږ خبرې کړې وې، خو آرټیکل چون ډیفینیټ آرټیکل او انډیفینیټ آرټیکل دی او حتی زیرو آرټیکل. موږ فقط انډیفینیټ آرټیکل په برخه کې خبرې کړې وې، ولې ډیفینیټ آرټیکل او زیرو آرټیکل په باره کې موږ خبرې نه وې کړې. نو په همدې اساس باندې ځینو مرګلو غوښتنه وه چې که چېرته په ډیفینیټ آرټیکل او زیرو آرټیکل باندې هم خبرې وشي چې موږ پوه شو، دا معقولې غوښتنې وې. نو دې ترڅنګ مرګلو تلفظ مخکې نه ما تاکید په دا و چې د هرې بهرنۍ ژبې په زده کړه کې د هغې ژبې تلفظ ډېر مهم او اساسي رول لري. نو طبعا انګلیسي ژبې زده کړه کې د انګلیسي ژبې تلفظ ډېر مهم دی. نو مخکې موږ په تلفظ برخه کې ځینې مواردو باندې بحث کړی و او اوس هم لازمه ګڼم چې ځینو نورو هغه تلفظي برخو نه چې انګلیسي ژبې په تکلم کې اساسي رول لري خبرې وکړم. انشاءالله په هغې به هم خبرې وکړم. ځکه مثلا عربي مثلا څوک غواړي چې عربي زده کړي او مسلکي زده کړي، نو په دې اساس باندې طبعا د عربي ژبې تلفظ به دقیق زده کړي. مثلا قرآن کریم چون په عربي ژبه نازل شوی دی، نو که څوک غواړي چې قرآن کریم زده کړي، نو قرآن کریم کې به تجوید چې هغه د حروفو د مثلا صحیح ادا کولو د مخارجو نه بحث کوي، نو یعنی سوا د دې نه چې د حروفو د صفاتو او احکامو څخه بحث کوي، د حروفو د مخارجو څخه هم بحث کوي. نو په دې اساس طبعا څوک چې عربي ژبه دقیق زده کول غواړي، نو د حروفو مخارج به پیژني چې تر څو ځینې توپیرونه مشخص شي. مثلا تی او توی ترمنځ حد اقل فرق وکړی شي، یا دې ته مثلا زی او زوی او زوات او زال او زی دغو ټولو حروفو ترمنځ باید فرق وکړی شي. نو دا ټوله یوازې او یوازې د یعنی تلفظ یا د تجوید پر اساس په عربي ژبه کې شوني دي. نو همداسې انګلیسي ژبې پروننسیشن یا تلفظ برخه کې دغسې ځینې موارد دي چې په هغې باندې باید خبرې وشي او د نورو حروفو سره یې تفکیک وشي او توپیر یې وشي. نو مرګلو اول راځمه د اکټیو او پاسیو وایس په هکله چې ځینو مرګلو غوښتنې کړې وي چې پاسیو کې دوی ته پښتو ترجمه نه ورتله چې یعنی څه معنا. نو په دې اساس مرګلو پاسیو ډېر عادي دی او ډېر اسان دی. هغه دا چې مثلا موږ اول خو تاسو ټولو مرګلو تاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه هر کله راشئ او دا چې یوه هفته رخصتي مو تېره کړه، انشاءالله د هغه رخصتیو نه به مو خوند اخیستی وي، نسبتا به ذهنا د درس دپاره هم اماده شوي وی. او ځینې هغه ملګري چې درسونه ورنه تېر شوي دي ممکن د دغه رخصتیو نه په استفادې سره هغه تېر شوي درسونه یې تکرار کړي وي او اوس نسبتا زیات اماده وي البته ذهنا. نو مرګلو پاسیو وایس ډېر عادي دی، د کې هیڅ ستونزه نشته او بدلول خو بیخي عادي خبره ده. ما درته ویلې چې کله یو اکټیو سینټنس پاسیو ته چینج کوئ فقط ټو بي ورب کاروئ. کله مو چې ټو بي ورب استعمال کو بیا پاس پارټیسیپل یا تھرډ فورم اف ورب کاروئ. یعنی ټو بي ورب ما درته ویلي و چې اته دانې دي ایز ام آر واز ور بی بین بینګ. دا اته دانې کاروئ دې په تعقیب باندې ورب تھرډ فورم یا پاس پارټیسیپل ته بدلوئ، همدا پاسیو ته چینج کېږي. خو څنګه پښتو کې مرګلو اکثره داسې وکاروئ لکه چې فاعل مجهول وي. مثلا زه ووایم چې
لکه تاسې داسې کوشش وکئ چې کیږي یا وبشي یا شوي وه یا دغسې موارد کاروی شي. مثلا که زه ووایم چې a kid یو ماشوم یا a child was kidnapped، یو مثلا دا پیسیو په سمپل پاست ټینس کې پیسیو دی، یعنی a child was kidnapped دا معنا چې یعنی someone kidnapped a child، یو چا یو ماشوم اختطاف کړو. دا معلوم نه دی چې چا، نو کله چې پیسیو ته چینج کوئ a child was kidnapped یعنی مطلب دا چې ماشوم اختطاف شوی و. نو شوی و، شوی وم، شوی و یا په راتلونکي کې مثلا وبشي او یا کیږي، نو په دغسې مواردو کې مرګلو تاسې کولی شئ پیسیو وکاروئ. یعنی a child was kidnapped یعنی یو ماشوم اختطاف شوی و، یا دا چې چا اختطاف کړی و دا نه دی معلوم، ځکه پیسیو همداسې مواردو دپاره کارول کیږي چې سبجکټ یا فایل دی هغه عمل مشخص نه وي، هغه مجهول وي. مثلا یا هر جمله چې تاسو یعنی انګلیسي ته بدلول وغواړئ په پښتو کې ډېر په اسانۍ سره بدلیږي. زه عادي جملې لکه تاسو ته ووایم، مثلا لکه زه ووایم چې I learn English، زه انګلیسي زده کوم، که دا پیسیو ته چینج کړم English is learned، نو مرګلو اکثره تاسې د بای فریز هیڅ ضرور نه دی چې تاسې وکاروئ په پیسیو کې. بای می، بای هیم، بای یو، بای دیم، بای احمد، بای محمود، دا شیان ضرور نه دي ځکه پیسیو مجهول حالت ښیي. نو انګلیش از لرنډ دا معنی چې انګلیسي زده کیږي، انګلیسي زده کیږي. انګلیش ویل بی لرنډ انګلیسي به زده شي. ګوره دا ټول مجهول دي، انګلیسي به زده شي. انګلیش واز لرنډ انګلیسي زده شوې وه، انګلیسي زده کیږي، انګلیسي به زده شي، انګلیسي زده شوي وه. دا چې چا څوک زده کوي او څوک به زده کړي یا چا زده کړې وه، دا یعنی فاعل معلوم نه دی، دغسې عادي بدلیږي. مثلا یا زه ووایم The door is broken، دروازه ماته ده یا دروازه ماتیږي یا دروازه به ماته شي. دا معلوم نه دی چې څوک به یې ماته کړي یا چا ماته کړې وه یا یې څوک ماتوي. نو تاسې ویلی شئ The door is broken، the door will be broken and the door was broken، یعنی دروازه ماتیږي. دا چې څوک ماتي یعنی someone breaks the door but it's not clear that who is breaking the door، so you can use passive. که چېرته داسې وي چې the door was broken it means that someone broke the door but the door of an action is not specific, not clear, that's why we can use passive. همداسې the door will be broken دا معنی چې someone will break the door but it is not clear that who, so that's why we can use passive that the door will be broken. The door will be broken معنی دروازه به ماته شي. نو دغسې مرګلو ډېر عادي دی کله چې تاسې پیسیو ته یو شی په پښتو معنی کوئ. په پښتو کې ډېر اسان دی، خو تاسو کوشش وکړئ چې مجهول حالت ته یې واړوئ، یعنی فاعل معلوموئ نه، داسې یو حالت ته یې واړوئ چې پوښتنه پیدا شي چې څوک. مثلا زه وایم اتاق صفه شوی دی یا اتاق جارو شوی دی. دلته سوال پیدا کېږي چې چا جارو کړو. تاسې پښتو ترجمه کې دغسې پیسیو ته داسې چینج کړئ چې یو چا ته پوښتنه پیدا شي چې چا، او د چا په پیسیو کې نه معلوم دی، ځکه که معلوم وای خو تا پیسیو نه کاروله. دا چې پیسیو دې وکاروله دا معنی چې د چا د یو کار کړی دی یا عمل یې کړی هغه نه معلوم دی. مثلا زه وایم اتاق جارو شوی دی، دا نه معنی چې یو چا اتاق جارو کړو، خو چې یو چا جارو کړی دی دا نه معلوم دی. مثلا زه تا ته وایم چې لاړ شه اتاق جارو که، ته چې راغلی زنګ دې وویلو چې اتاق خو جارو شوی دی، اتاق صفه شوی دی، اتاق مثلا منزل شوی دی. نو دا معنی چې یو چا کړی دی هغه معلوم نه دی. هغه که تا ته ووایي چې د اتاق چا جارو کړی دی، ته ورته چې I don't know but it is swept، نه پیږم خو جارو شوی دی، یعنی یو چا جارو کړی. نو داسې مواردو دپاره مرګلو پیسیو کارول کیږي. علي افغان ګرانه، ما شخصا ما مشوره دا دی د تاسو د پوهې دپاره، د تاسو د پوهولو دپاره موږ بای فریز وکارولو چې I speak English، English is spoken by me. I learn English، English is learned by me. He learns English، English is learned by him. دا by him، by me، by them، by you دا موږ تاسو دپاره وکارولو چې همداسې بدلیږي. خو ما له طرفه سپارښتنه به تاسو ته دا وي چې بای فریز کوشش دی که ته یو جمله بدلوي همداسې بدلیږي بدله که، خو سپوکن انګلیش کې
کله تاسو انګلیسي ژبه خبرې کوئ د بای هیم بای می بای دا شیان ضرور نه دي چې وکاروئ، ځکه پاسیف خپله د مجهول حالت دپاره کارول کیږي. نو کله چې بای می بای هیم بای دیم پکې وایه د مجهول حالت نه دی، یعنی دا معنی لکه یو شی ته مشخص کړو یعنی معلوم دی کړو. نو کله چې د معلوم کړو بیا څه ضرور دی چې ته پاسیف کاروي، بیا نو اکټیو کې څه ستونزه دی چې ته نه کاروي. نو ما غوښتنه دا ده چې کله تاسو پاسیف کاروئ په سپوکن انګلیش کې یا په همداسې خبرو کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې بای فریز ونه کاروئ. دا چې موږ تاسو دپاره یو اکټیو سینټنس پاسیف ته چینج کوو او د بای فریز درته کاروو، دا د تاسو د پوهې دپاره دا کار کوو. ولی معمولا په پاسیف کې بای فریز کارونو ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې پاسیف د داسې یو عمل دپاره کارول کیږي چې هغې کې فاعل مجهول وي، معلوم نه وي. نو تی بای فریز کې مشخص کوه، ما معلوموئ ما، ځکه چې معلومې کې بیا دلته د پاسیف خپل اصلیت د لاسه ځي. نو په دې اساس ووایه چې the door was broken، ما وایه چې the door was broken by me. نو باید چې ته وایې دې په ځای وایې چې the door was broken by me، بهتره دی ووایې چې I broke the door، ما دروازه ماته کړه. دې په ځای وایې چې دروازه ما په واسطه ماته شوه. داسې چې ته فاعل مشخص کوي چې ما په واسطه ماته شوه، بیا بهتره دی چې ووایې چې دروازه ما ماته کړه. دې په ځای چې پاسیو وایي بهتره دی چې اکټیو وایي چې دروازه ما ماته کړه. او که ته غواړې چې فاعل مجهول وساتي یا مجهول وي، نو دې دپاره د اکټیو په ځای پاسیو وکاروه چې د ډور واز بروکن، دروازه ماته وه، یا د ډور ایز بروکن، دروازه ماته ده، یا د ډور ویل بی بروکن، دروازه به ماته وي، دروازه به ماته شي. مثلا موږ تاسو پښتو کې امیانه کې داسې وایو، یو خبره وایي مثلا وایي که دا ورې داسې خبره وکړه خوله به دې ماته وي، خوله به دې ماته وي. دا معنی چې یو څوک به تا خوله ماتوي، خو دا چې څوک یعنی هغه دی نه غواړي چې فاعل مشخص کړي، نو وایي خوله به دې ماته وي. که افغانستان کې داسې یو کار وکړو وخته به وژل شوی وي. دا معنی چې یو څوک به دې ووژني، خو موږ په پاسیف کې وایو دا مشخص کوو نه چې څوک، یعنی یا مجهول دی، موږ وایو چې وخته به وژل شوی وي. که دا کار دې وکړو وخته به مثلا که پیسې دې ولرلې وخته به اختطاف شوی وي. یا مثلا او که ته داسې خبره وکړه وخته به ووژل شي. نو دا ټوله د پاسیف دپاره کارول کیږي. نو کله پاسیف د دې دپاره کارول کیږي چې مجهول حالت وي. نو خدای دې وکړي مرګلو چې تاسو د پاسیف په پښتو ترجمه کې تر اوسه پورې اړوند ستونزې حل شوي وي. که بیا هم حل شوي نه وي، زه ستاسو کمنټونو ته مستقیما رسیدګي کوم، څه پوښتنه لرئ بالکل مستقیما مرګلو زه ځواب در کوم. دا خو د اکټیو او پاسیو وایز د پښتو یو مختصر مرور و چې ما درته وکړو. البته په دا مورد کې ځینو مرګلو پوښتنې هم کړې وې. او صدام ورور تاسو خو غوښتنه کړې دی چې په انګلیسي کې تکرار کما، خو ځکه اوس انګلیسي کې نشم ویلی چې ځینو مرګلو غوښتنه دا وه چې د پاسې په پښتو کې ووایم. نو چې په پښتو کې وایم ضرورت لیدل کېدو چې زه باید په پښتو کې ووایم، نو دې په خاطر انګلیسي کې سینس نه کوي چې زه هغه موارد چې غوښتنه په پښتو کې شوي په انګلیسي کې بیا هم که څه یعنی لازمه وه ځینو مواردو کې چې ته باید پې پوه شې، زه به طبعا تا ته په انګلیسي کې هم دا خبرې وکړم. مرګلو ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې مرګلو پوښتنه کړې وه چې مفهوم کې فرق راځي که نه د ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې. نه، ما مخکې په مقدمه د ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې وویلې چې بالکل مفهوم کې فرق نه راځي، عین مفهوم رسوي ولی په یو غیر مستقیم طریقه. یعنی مستقیم نه، یو څوک کله چې مستقیم کلام ته انتقالوي هغې کې هیڅ تحول او تعویل او تبدیل او تغییر نشي راوستی. مطلب دا چې مستقیما همغه الفاظ او کلمات چې د یو چا د متکلم د خولې نه راوتلي دي، همغه الفاظ او کلمات مستقیما بغیر د کوم تغییر او تبدیل نه ته انتقال کې د ډایرکټ سپیچ دی. مستقیم من دغه وینا او کلام انتقال کی دا ډایرکټ سپیچ د پغې کې هیڅ تغیرات تحولات نه راولي. ولی په ریپورټډ سپیچ یا انډایرکټ سپیچ کې همدغه مفهوم ته انتقالوي، ولی الفاظ او کلمات د ممکن خپل ووسی. یعنی هغه کلمات چې د متکلم د خبرونه د خولې نه راوتلي دي همغه کلمات ته نه کاروي، ممکن په یو څه تفاوت سره، ولی همغه مفهوم چې د دې خبرو په البته کې نغښته دغه مفهوم ته ممکن په خپلو کلماتو کې یا په ځینو نورو الفاظو باندې وکاروي. مثلا ما مخکې درته وویلې چې ما درته واضح کړه چې د انډایرکټ سپیچ د دې لپاره مثلا یو کس دی ما ته وایي چې I am a teacher، زه استاد یم. دا ما ته خاص دا خبره وکړه، دا ناسته یو بل ما مرګلی م راغلو، هغې ته وایم چې he says یا he said، هغې وویلې I am a teacher. عین د همدې کلمه مې ورته وکړه I am a teacher، هغه ناست دی.
خو مثال په دغه وخت کې زمزمه او هغه بل کس هم ځي، مثلا یو بل کس راځي، دغه کس اوس دیمانه ورته وایي چې دی وویلې چې هغه مثلا ورته وایي چې he said، دیمانه ورته وایي that he، هغه خو اوس نشته، مخکې ناست و چې ما ته ویل چې I'm a teacher، اوس خو لاړو، چې لاړو ورته وایي چې he said that he was a teacher. ځکه چې یو خبره وشوه په دې باندې وخت هم ووتو، او بل دا چې ده ماته دا خبره وکړه هغې وخت کې دی موجود و مستقیم، اوس هغه نشته، غیب دی، ترډ پرسن ته لاړه. کله چې ترډ پرسن ته لاړه نو زه د آی متکلم په ځای بیا هی کاروم، ځکه چې هغه اوس وجود حضور نه لري، یا ترډ پرسن دی. نو مطلب داسې وایي چې he said that he was a teacher، هغه وویل چې هغه استاد. نو په داسې موارد کې یعنی هیڅ مفهوم فرق نه کوي، همغه مفهوم رسوي چې I'm a teacher، خو په یو غیر مستقیمې طریقې سره هغه الفاظ او کلمات چې دی کارولی دي I am a teacher، همغه الفاظ نه کارومه، د I په ځای he کارومه، is a teacher په ځای was a teacher مې وکارولو، یا am a teacher په ځای مې was a teacher وکارولو. نو مفهوم عین شی دی، ولی هغه الفاظ او کلمات په indirect speech کې طبعا فرق کوي. علي افغان صاحب تاسو د پاسیو سټرکچر غوښتنه کړې ده. ګرانه ما سټرکچر مخکې ویلی و چې to be plus past participle is equal to passive. to be چې کله وکارول شي بیا دریم فرم سل په سلو کې به دا پاسیو وي. انګلیش ګرامر کې هیڅ شی هیڅ چیرته to be او بیا past participle نشي راتلی. که چیرته to be او past participle راغله پوه شه چې دا پاسیو دی. to be ما درته ویلی و چې انګلیسي کې فقط اته دانې دي: is، am، are، was، were، be، been، being. ما درته چې is، am، are simple present کې، was، were simple past tense کې، be simple future او ټول model auxiliary کې، او been په ټولو perfect simple tenseونو کې، being په ټولو continuous tenseونو کې. نو is، am، are، was، were، be، been، being. دغه to be verb چې لاس راشي بیا verb third form ته چینج شي، دا به حتما سل په سلو کې پاسیو وي، بل هیڅ شی نشي کېدای، او مطمئن اوسئ. مننه عابد ګرانه، تاسو ویلی دي چې درسونه رانه تیر شوي ډېر وخت بعد، او تاسو نوټ اخلی، ډېر ښه دی. الحمدلله چې تاسو ته یعنې نوټونه تعقیبوئ، او دا چې موږ منظمې مسلسلې د ویډیوګانې شیر کوو، او یعنې دا اساسي هدف مو دا وي چې طبعا ځینې مرګلي په عین وخت کې یا د کار له وجې، یا د انټرنیټ د نشتون له وجې، یا د نورو مشغولتیا او مصروفیتونو له وجې، یعنی عین وخت کې رسیدګي نشي کوی. دوی بیا په خپل بیکاره وخت کې د دې په خاطر چې دغه ویډیوګانو نه استفاده کړي موږ شیر کوو او دا ډیلیټ کوو نه. نو طبعا خیر دی که تا نه ویډیوګانې تېرې شوي دي، تاسو بیا درسونه تکرار کوئ. مقصد هر وخت چې څه ستونزه وه بیا هم زه په خدمت کې یم. ډېری مرګلي دي چې بعد له وخته ځینو مواردو سره البته ستونزې لري، بیا ما سره تماس نیسي، طبعا زه ورته ځواب ورکوم. نو مرګلو اوس زه ځمه بلې مرحلې ته مرګلو چې هغه اوس درس ته داخلیږم. دا البته د تیر شوي درس مقدماتي نه بلکې تکراري بڼه وه. هغه دا چې مرګلو غوښتنه کړې وه چې باید دغسې درسونه تکرار شي په پښتو، البته څنګه ترجمه کیږي. نو هغه ما پښتو ژباړه درته وکړه مرګرو، انشاءالله چې په اکټیو او پاسیو کې به اړوند ستونزې حل شوي وي. اوس ځمه مرګلو دغه آرټیکل ته. آرټیکل مرګلو بیا هم یو څو مقدماتي مختصرې خبرې کوم، بیا به تختې ته کمره اړوم، هغلته به خبرې کوو. خو یو څو خبرې کوم، هغه دا چې ما آرټیکل په باره کې مخکې خبرې کړې وې چې آرټیکل البته ناون مشخص کوي چې کوم وضعیت کې دی، خو آرټیکل ما درته ویلی چې یو ډیفینیټ آرټیکل دی، یو انډیفینیټ آرټیکل دی، او یو زیرو آرټیکل، تقریبا زیرو آرټیکل هم ورته وایي. انډیفینیټ آرټیکل هغه توري دي چې هغه مشخص نه وي یا د مجهولو مواردو دپاره کارول کیږي، چې هغه دوه دانې د ای او ان دي، چې ما درته ویلې چې کله یو شی په واویل مهم نه دی، د یو شي ته مو فکر وي، واویل مهم نه دی، د واویل ساوند مهم دی. چې پښتو کې موږ د واویل ساوند په الف شروع وي، بس الف یا الف مد دا چې الف نه شروع وي، هر اسم چې په الف شروع شوی وي د ټول واویل ساوند دی. او که چېرته په الف باندې نه وي شروع شوی، ولو که په واویل شروع شوی وي، خو په
الف یعنی واویل ساوند نه وي شروع شوی هغه واویل موږ ته هغې واویل ساوند نشو ورته ویلی نو هغه ټول په کانسونینټو کې راځي هر هغه اسم چې په پښتو کې اول کې الف راشي دا ټول واویل ساوند دی که الف را نشي دا ټول کانسونینټ ساوند دی یو نو کله چې په یو شی په الف یا په واویل ساوند شروع شوی وي د دې لپاره ان کارول کیږي که په کانسونینټ ساوند باندې شروع شوی وي هغې لپاره ا کارول کیږي دا انډیفینټ آرټیکل و چې زه به تختې باندې دا خبره وکړم او دویم دا ډیفینټ آرټیکل چې ذ دی ذ ټي ایچ ای ذ یا د ځینو مواردو کې تلفظ کیږي چې په هغه اسم چې په واویلو شروع شوی د کارول کیږي که په کانسونینټ شروع شوی وي د یعنی تلفظ کیږي نو دغه د ډیفینټ یا مشخصو مواردو دپاره کارول کیږي چې نن یې موضوع ده انشاءالله تختې باندې به زه ووایم او زیرو آرټیکل دې وایي مرګلو چې نه ډیفینټ آرټیکل نه انډیفینټ آرټیکل د یو نشو کاروای یعنی زیرو آرټیکل هغه مواردو دپاره چې کومو مواردو کې موږ حتی یو آرټیکل هم نشو کاروای چې هغه به هم زه تختې باندې توضیح کړم او بیا به باقي انشاءالله چې د هغه په باره کې موږ خبرې کوو د پرونانسیشن په باره کې ګل اصغره جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زه به دغه تختې ته کمره واړوم مرګلو که څه ستونزه د تختې په تنظیم او ترتیب کې وه تاسو راته ویلی شئ یا سمه لیدل کېده نه یا سمه تنظیم نه وه تر اوسه خو به فکر کوم که څه ستونزه وه بیا ویلی شئ ښه مرګلو نن تاریخ د اګست یا د اتمې میاشتې چې خدای مې غلط نه کړي 21 تاریخ دی 2019 کال زه به مرګلو آرټیکل باندې مختصره خبره وکړم چې ما دې په خاطر چې تاسو ته مشخصه شي آرټیکل ما مخکې هم خبرې کړې دي ډېرو جزئیاتو ته نه ځمه ما درته ویلي دي چې دا به زه ډیفینټ په ځای انډیفینټ کړمه ځکه چې انډیفینټ آرټیکل باندې موږ خبرې کړې دي یو مرګلو انډیفینټ آرټیکل دی انډیفینټ آرټیکل دی او دویم چې دی ډیفینټ آرټیکل دی ډیفینټ د انډیفینټ نه معلوم ډیفینټ معلوم او بل دا چې زیرو آرټیکل دی indefinite article, definite article and zero article. دې مرګلو دا به زه درته ووایم چې ښه دې په خاطر indefinite article مرګلو ما درته ووایي چې a او n دي صحیح دی a او n دا یو ته وایي a او n دا د یو په معنا یا واحد یا ون په معنا راځي نو دا indefinite مواردو دپاره کارول کېږي چې مشخص نه وي ما درته ویلی دی چې کله واویل دلته یو اسم وي و اسم وي هغه اسم په واویل ساوند باندې شروع وي واویل ساوند ما درته ویلي چې پښتو کې یعنی الف سار کې راغلی دی کله چې یو شی په واویل ساوند باندې شروع وي تاسې هغې نه مخکې ان کاروای شئ ان ما درته ویل چې واویل مهم نه دی مرګلو واویل د 15 دانې دي ای ای آی او یو دا شی ما هدف نه دی واویل ما هدف نه دی ما هدف واویل ساوند دی واویل ساوند دا نه چې په پښتو کې په الف باندې شروع شي نو تاسې ان ورته کاروئ څه معنا که زه دلته دا مې ولې خط کړه چې ممکن یو شی په واویلو شروع وي خو په واویل ساوند باندې شروع نه وي نو په دې اساس دا خبره کومه مثلا که زه مرګلو ووایم چې ان اپل اپل یو اسم دی چې دا په واویل ساوند شروع دی یعنی ایپل مثال که زه داسې وایم ایپل وګورئ مرګلو ایپل دا په الف شروع دی کله چې اول اواز په الف شروع و نو پوه شه چې دا واویل ساوند دی نو کله چې واویل ساوند وي مخکې ورنه ان استعمالو ان اپل نو موږ ویلی شو چې this is an apple دا یوه معنا دی it is an apple I like an apple مثال که داسې وي یا there is an apple هلته یوه معنا دی he eats an apple هغه یوه معنا خوري نو دا معنا چې کله یو شی په واویل ساوند باندې شروع وي نو تاسې کولی شئ چې هغې دپاره ان وکاروئ یا بل مثال زه تاسو ته درکړم مثلا اورنج د اورنج دا صحیح دی چې په واویلو که شروع دی که نه دا مهم نه دی څنګه تلفظ کیږي
اورنج. صحیح ده، دا په الف باندې شروع شو. او اول کې الف راغلی، چې الف راغلی نو تاسې کولی شئ چې واچوئ چې ان اورنج. مهمه نه دی چې دا کانسوننټ دی که واویل، مهمه دا ده چې دا واویل ساوند دی. واویل ساوند. ولې واویل ساوند وایمه ملګرو؟ ځکه واویل ساوند وایمه دا ساعت د شپېته دقیقې چې دی دغته ساعت وایي، 1 ساعت، 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته. نو دا مرګلو په ایچ شروع دی، خو دا هاور نه ویل کیږي. هاور نه ویل کیږي، دا اور ویل کیږي. ور دغسې اور ویل کیږي. نو کله چې اور ویل کیږي دا په الف شروع دی، یعنی واویل ساوند باندې شروع دی. د ایچ نه ویل کیږي دلته. ته فرض کړه چې ایچ سایلنټ دی، نو چې سایلنټ دی ان وایو. چې شی ان اور. مثلا زه وایم چې ما 1 ساعت درته انتظار وکړو. I waited for an hour for you. I waited for an hour. ما 1 ساعت انتظار وکړو. An hour is a long time. 1 ساعت خو ډیر اوږد وخت دی. نو مثلا تاسو کې an hour ځکه مهمه نه دی. دا مهمه نه دی چې دا کانسوننټ دی که دا واویل دی. مهمه دا دی چې دا کانسوننټ ساوند دی او که واویل ساوند دی. نو دا واویل ساوند دی، نو تاسو کولی شئ ان اور واچوئ. یا honest. honest صادق ته وایي. نو دا honest غوندې ویل کیږي، نه honest. ته به وایې لکه د ایچ دا سایلنټ، نو honest داسې. نو کله چې honest شي نو تاسې ویل چې unhonest. ځکه ولو دا مهمه نه دی چې دا کنسوننټ دی که واویل. مهمه دا دی چې ساوند دی چې شي دی، ساوند د واویلو دی. unhonest. نو ان به اچوو. صحیح. او بل اوس راځم اته. ښه اوس مرګلو کله چې ما درته ویلې چې اوس د کله کارو ځای کې کارو چې د ساوند کله چې یو اسم په کانسوننټ ساوند باندې شروع شوی، په چې په کانسوننټ نه کانسوننټ ساوند. کانسوننټ ساوند دا معنی چې الف یې اول کې نه وي راغلی. الف چې اول کې نه وي هغه ټول کانسوننټ ساوند دی. نو دې دپاره بیا څه شی کارول کیږي؟ کارول کیږي. لکه څنګه teacher. ښه اوس وګوره teacher دا ټی راغلی دی. صحیح دی teacher. نو کله چې ټی دی الف خو نه دی که نه، چې الف نه دی دا کانسوننټ ساوند دی. چې کانسوننټ ساوند دی موږ ای کاروو او ان teacher ان نشو کاروی. teacher. ډېر ښه. اوس مثلا یا بل وایمه مرګلو یونیورسټي پوهنتون ته وایي. یونیورسټي پوهنتون دی دا څنګه موږ وایو؟ ګوره یونیورسټي. صحیح شو. مثلا یونیورسټي دا په چې شروع دی؟ په یا، په الف اواز نه ده شروع. نو دا کانسوننټ ساوند دی. نو موږ وایو چې یونیورسټي. This is a university. دا یو پوهنتون دی. ما درته وایي چې مرګلو دا مهمه نه ده چې دا کانسوننټ دی که دا واویل. تاسو به کانسوننټ واویل ته نه ګورئ، تاسو د کانسوننټ ساوند یا واویل ساوند ته وګورئ. په الف نه دی شروع ولو که دا واویل دی. خو ما درته وایي چې واویل مهم نه دی، واویل ساوند مهم دی. واویل دی خو واویل ساوند نه دی. نو تاسې یونیورسټي ان دا به نه وایئ چې ان یونیورسټي. یونیورسټي. یونیفورم. ان یوروپ. نو دغسې مواردو دپاره موږ مخکې خبرې کړې دي مرګلو. دې باندې نوره خبرو ته ضرورت نشته. او صدام ګرانه he is an engineer. ځکه چې انجینیر. ولې به ان انجینیر وایي؟ ځکه چې د انجینیر ګوره انجینیر یک رقم د الف اول کې راغلی دی. الف چې راغلو ان انجینیر. که سر کې الف نه وي بیا تاسې کولی شئ چې واچوئ مثلا ان امبریلا. صحیح دی. ګوره امبریلا امبریلا.
وګوره اول کې الف راغلی چې الف راغلی ان او که چېرته الف نه وي یونیفارم یونیفارم دا وګوره یونیفارم داسې دی یونیفارم صحیح شو کله چې یونیفارم اول کې یا راغلو دام یو دی خو دغه یو واول ساوند ورکړی دغه یو کانسوننټ ساوند ورکړی نو کله چې واول ساوند وي ان امبریلا کله چې کانسوننټ ساوند وي ا یونیفارم ا یونیورسټي ان امبریلا او ان امبریلا لکه دې لپاره مهم دا نه دی چې دا کانسوننټ دی که دا واول دی مهم دا دی چې دا واول ساوند دی او که کانسوننټ ساوند دی خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وي ګوره ان امبریلا یو دی خو اواز یې واول ساوند ورکړی دی ان دام یو دی هیڅ فرق نشته دی یو دی ا یونیورسټي ا یونیفارم خو ځکه ام وکړولو چې دغه ساوند دی کانسوننټ دی نو کله چې ساوند دی کانسوننټ وي ا او که ساوند دی واویلو وي ان کارو ښه دې ته مرګلو ځکه انډیفینټ آرټیکل وایي انډیفینټ ولې ولته انډیفینټ آرټیکل وایي انډیفینټ آرټیکل ځکه ورته وایي چې دا مشخص نه دی زه وایم ښه زه وایم چې this is an apple دا یوه مڼه دی مهمه نه ده چې کومه مڼه سره مڼه شنه مڼه خوږه مڼه وړه مڼه او لویه مڼه د افغانستان مثلا د قندهار او د هلمند یا د لوګر خو this is an apple دا یوه مڼه دی خاص مهمه دا ده چې دا یوه مڼه ده یعنې نارنج نه دی یعنې انار نه دی یا بل څه نه دی this is an apple دا یوه مڼه دی خو مشخصه نه دی چې دا کومه مڼه this is an apple نو موږ داسې شیان کوو this is a pen دا یو قلم دی مهمه دا ده چې خاص قلم دی خو دا مهم نه ده چې دا بیگ دی دا پیانو دی دا مثلا نه پیږم هغه ډالر دی او دا انک والا دی څه دی څه نه دی ښه او definite article مرګلو څه دی هغه the دی definite article the دوه رقم ته تلفظ کیږي کله چې دلته کانسوننټ وي کانسوننټ کله چې د راشي بیا کانسوننټ وي نو دا داسې تلفظ کیږي لکه د کله چې د وي او بیا واویل وي دلته یو اسم وي یعنی اسم نه مخکې استفاده شي یا چې هغه په واویل شروع وي د اکثره لکه د دغسې لکه د دغسې کارول کیږي دغه فرق دی په تلفظ کې نور داسې خاص فرق نه لري دا د تلفظ له نګاه نه ما درته وویلې مرګلو او د کله کارول کیږي د definite article دی یعنی د مشخصو مواردو دپاره کارول کیږي مشخص موارد په دې معنی چې مخکې ورباندې بحث شوی وي خبرې شوی وي هماغه شي ته اشاره کوي مثلا زه وایم چې I saw a teacher ما یو استاذ ولیدو دا مهم نه دی I saw a teacher ما یو استاذ ولیدو دا indefinite article چې تا استفاده کړو یعنی دا مشخص نشو یو استاذ می ولیدو استاذ وو خو په دا پوه نشوم چې د Afghan teacher وو American teacher وو British teacher وو Pakistani teacher وو مثلا څنګه English teacher وو computer teacher وو مثلا دی math teacher وو هیڅ معلوم نه دی دا ځوان teacher وو که زوړ teacher دا هغه نه دی خو teacher وو که زه وایم چې I saw the teacher مثلا I saw the teacher نو دا معنا چې ما هغه استاذ ولیدو یعنی دې باندې مخکې یو بحث شوی دی مثلا ما ته لاړو پرون مو د یو استاد سره په مکتب کې ولیدل ډیره ښه رویه یې وکړه سلوک یې وکړه بیا ما ته راغلو کورونو ته بیا مو چې ما هغه استاد ولیدو او سبا ما ته سره ولیده زه درته وایم چې I saw the teacher ما هغه استاد ولیدو هغه وایي چې he was very intelligent teacher where did you see him چیرته دی ولیدو I saw him in the downtown نو ته مرګلو I saw the teacher د چې کله وکارول شي دا معنا چې مشخص استاد
I saw the teacher ما هغه استاذ ولیدو. هغه استاذ دا معنی چې هغه استاذ چې پرون ما تا ورسره ولیده یا هغه یا د ریاضي، یعنی دلته یو ذهنیت مخکې له مخکې د دغه ټیچر په مورد کې موجود دی. نو ته وایې I saw the teacher ما هغه استاذ ولیدو، نو ته کولی شې چې ټیچر په ځای the teacher ووایې I saw the teacher. مثلا ته وایې مثلا I visited the boy ما هغه هلک سره ملاقات وکړو، هغه هلک سره the boy. نو چې کله the دې وویلې نو ته کولی شې چې یو مشخص شخص په باره کې خبرې وکړي، یعنی مخکې د دغه شخص په باره کې یو ذهنیت شته، نو ته کولی شې چې definite article وکاروي د داسې مواردو لپاره. او ځینو هیوادونو کې هم کارول کیږي the Philippine, the British, the United States. نو تاسې کولی شئ چې داسې ځینو یا د island داسې یو مشخصو مواردو دپاره چې تاسې مشخص کړئ کولی شئ چې د وکاروئ، ځینو دپاره کارول کیږي. ښه، او دې تر څنګ مثلا مهمه خبره مرګلو دا دی چې کله د راغلو تاسې به مشخص شي ناون په باره کې خبرې کوئ the teacher. نو د داسې مواردو دپاره چې مخکې پې بحث شوی وي کیږي او د کارول کیږي. مثلا ته وایې چې the teacher is very intelligent. Yeah, the teacher was very intelligent. هغه استاد خو ډېر هوښیار و. The teacher was very intelligent. The teacher دا معنی چې the teacher who we visited yesterday was very intelligent. هغه استاد چې پرون مو ورسره ملاقات وکړو ډېر هوښیار و. نو ته ضرور نه ده چې ووایې چې هغه استاد چې پرون مو ورسره ملاقات وکړو ډېر هوښیار و. لنډ په انګلیسي کې ته وایې چې هغه استاد خو ډېر هوښیار و. موږ وایو چې هغه استاد ډېر هوښیار و، هغه استاد. نو مطلب هغه استاد دا معنی چې یعنی طبعا یو ذهنیت شته یا مفکوره شته، یو سیناریو شته. نو په هغې په باره کې موږ وایو the teacher was very intelligent. یعنی دا معنی چې the teacher who we visited him yesterday was very intelligent. نو دې دپاره مرګلو تاسې کولی شئ چې definite article وکاروئ. هر موارد کې تاسې کولی شئ د وکاروئ. بل مرګلو چیرته کارول کیږي؟ ما خو درته وایي چې ځینو هیوادونو سره لکه د یورپ، د برټش، د یونایټډ سټیټ، د فلیپ ځینو دپاره کارول کیږي. او دې تر څنګ که فکر مو وي نو تاسو کولی شئ چې په سوپرلیټیو ډیګري اف ان ایډجکټیو کې چې موږ positive degree, comparative degree او superlative degree of an adjective ویلي، تاسې کولی شئ چې superlative degree کې هم superlative degree دی adjective کې هم تاسې دا وکاروئ. superlative degree of an adjective. که فکر موږ وایو چې he is one of the most intelligent students in the class. He is one of the most intelligent students in the class. Yeah, he is the most beautiful student. She is the most beautiful student. He is the most handsome student. نو تاسې کولی شئ چې په سوپرلیټیو ډیګري کې هم د ده څخه استفاده وکړئ. یا دې تر څنګ one of the teachers تاسې کولی شئ د یو ټولي یا د ګروپ څخه یو څوک مشخص کړئ. هغه مشخص دی دا سره one of the teachers is intelligent. Two of the teachers are intelligent. Three of the teachers are from Afghanistan. 6 of these students are from Pakistan. نو تاسې کولی شئ چې د یو ټولي نه د یو مشخص تعداد د تشخیص او مشخصه کولو دپاره تاسې definite article وکاروئ. ښه، راځمه مرګلو خدای دې وکړي چې په دې باندې تاسې پوه شوي وئ، کومه ستونزه نه وي، انشاءالله چې نه به وي. ښه، اوس ځمه مرګلو زیرو article ته. زیرو article څه دی؟ ښه، ما خو مرګلو تاسو ته وویلې چې indefinite article دوه دانې دي. indefinite article دوه دانې دي. څوک؟ دوه. ما درته وویل چې indefinite article او ان دي. صحیح شو؟ definite article ده. زیرو article دا معنی چې موږ ځینو مواردو کې نه ان کاروی شو نه د کاروی شو، یو هم نشو کاروی، زیرو article دی. صحیح شو؟
چې نه کارول کېږي، کوم ځای کې ارټیکل نه کارول کېږي، دا غام نشو کاروی، دا نشو کاروی، چیرته نشو کاروی. نو مرګلو چې چیرته نه کارول کېږي هغه څو موارد دي. اول دا چې موږ uncountable nouns دپاره موږ ارټیکل نه کارو. uncountable nouns دا معنا چې نه شمېرېدونکي نومونه. موږ دا ویلي دي چې شمېرېدونکي countable nouns څنګه وي، uncountable nouns یا non count nouns. یا نه شمېرېدونکي نومونه موږ لکه وایو اوبه نه شمېرېږي، یعنې مثلا بوره نه شمېرېږي. موږ نشو ویلی چې یو بوره دوه بوراوي یا دوې بوراګانې یا یو اوبه دوې اوبه. دا داسې موږ نشو ویلی تر څو چې کوانټیټي معیار یې ونه ښیي چې مثلا 1 کیلو بوره یا 2 ګیلاسه اوبه یا 3 منګي اوبه، تر څو چې مقدار یې ونه ښیي دا شمېرل کېږي نه. دغه uncountable nouns نه شمېرېدونکي نومونه وایي. کله چې نه شمېرېدونکي نومونه وي مرګلو، هغو دپاره موږ ارټیکل یې نشو کاروی، هغه دپاره باید زیرو ارټیکل وکاروو. زیرو ارټیکل په دې معنا چې we cannot use both definite or indefinite articles. یا په بله کسه په ګرامیټیکلی صحیح وایم، we can neither use definite article nor indefinite articles with uncountable nouns. موږ نه indefinite articles an او نه definite article the uncountable nouns سره کاروی شو، نشو کاروی. ښه مثلا څنګه زه نشم چې this is rice، دا وریجې دي. this is water، I like water یا I want water، I want water، زه اوبه غواړم. ته نشي ویلی چې I want a water، داسې نشي ویلی. ده سره تاسو نشي کوئ چې ارټیکل یې وکاروئ. ولې؟ دا uncountable noun دی. uncountable noun سره تاسو نه کاروی شئ، نه ان کاروی شئ او نه د کاروی شئ. هېڅ شی تاسو نشئ کاروی. نو تاسو milk، she likes milk، هغې شیدې خوښېږي. نو تاسو she likes a milk، تاسو نشئ ویلی چې a milk. ځکه ولې؟ ځکه دلته زیرو ارټیکل دی، د ارټیکل زیرو کا د ما اچوه. مطلب دا زیرو ارټیکل په دې معنا چې موږ دلته ارټیکل یې نشو اچوی، نه indefinite ارټیکل یې اچوی شو، نه definite ارټیکل اچوی شو. نو کله چې نشي اچوی، د non count nouns یا uncountable nouns سره موږ ارټیکل ولو که هغه definite وي یا indefinite وي نشو کاروی. ښه دا هم د شي یو موضوع. دویمه موضوع مرګلو په کومو مواردو کې موږ دغه زیرو ارټیکل یعنی ارټیکل یې نشو کاروی، نو هغه دا دی. تاسو مرګلو چې دې په خاطر چې تاسو ذهن مشوش نشي، تاسې کولی شئ مثال I want، زه غواړم که نه to buy چې واخلم. I want to buy rice، rice تاسې نشئ ویلی، نشئ ویلی I want to buy a rice. خو بیا داسې ویلی شئ چې مثلا کوانټیټي واچوئ a kilo of rice، a kilo of rice، 1 کیلو وریجې. نو تاسې کولی شئ چې a کیلو، 1 کیلو دغسې ووایئ. نو تاسې دغسې مواردو دپاره ویلی شئ. ښه یو ډول صحیح شو. ما ویل چې uncountable noun سره نشو ویلی. دویم کوم ځای کې نشو ویلی مرګلو؟ دویم دا دی چې plural سره نشو ویلی. چې سره؟ plural noun. د جمع سره نشو ویلی. جمع سره تاسو کولی شئ زیرو ارټیکل وکاروئ. مثلا I have 2 brothers، زه 2 ورونه لرم. زه 2 ورونه لرم. تاسې نشئ ویلی I have 2 brothers. یا مثلا there are students، هلته شاګردان دي. صحیح دی؟ there are students، there are a students. نه دا نشئ کاروی. ولې دا پلورل دی. پلورل سره ځکه چې دا جمع دی، جمع دې ته ویل کېږي چې د یو نه زیات وي او ان د یو دپاره کارول کېږي. نو مفرد او جمع نه جمع کېږي په یو ځای کې. نو تاسو نشئ ویلی
چې هلته یو شاګردان دي، نه هلته شاګردان دي. There are students. There are 6 students. نو ته نشې there are a students. داسې ویلی شي چې there is a student، خو داسې نشي چې there are a students. داسې نشي ویلی. نو د دې مواردو دپاره د جامې دپاره تاسې زیرو آرټیکل به کاروئ. There are students، نه there are a student. ښه دا بشي. بله او دریم مورد کې چې کله هغه کېږي ملګرو، که زه ووایم چې proper nouns. ملګرو اکثره د proper nouns یا د ځانګړو یا خاص نومونو سره، اسم خاص یا د خاص نومونو سره تاسو کوشش وکړئ چې ان ونه کاروئ. صحیح شو؟ څنګه proper noun سره؟ proper nouns دا معنی چې مثلا عبدالله عابد دا proper noun دی. صدام proper noun. مثلا میلاد افغان دا proper noun دی. او دا ټوله proper nouns دي. نو تاسو کولی شئ چې د proper noun سره ان ونه کاروئ. داسې نه چې he is عبدالله عابد، زه وایم چې he is an عبدالله. نه، he is an عبدالله. نو تاسو ان نشئ کاروئ، ولو که په دا vowel sound باندې شروع شوی. تاسو ولې نشئ کاروئ؟ تاسو he is Abdullah. Not like he is an Abdullah, because Abdullah is a proper noun. We can use zero article with proper nouns. No, we cannot use articles with proper noun. No, that's really should say he is Abdullah. Say that. I am from an Afghanistan. Nah, that's not say I am from an Afghanistan. Say that. That's that not say karawai. No, that's I am from Afghanistan. No, that's not say I am from an Afghanistan. That's not say yeah, he is from a Pakistan. That's not say say that. ما مرګلو proper noun ویلې دی. د دې په خاطر چې تاسو د proper adjective سره مشاغه نشئ، زه به یو مثال درته درکم. ګوره ما ویلې proper noun، proper adjective مې نه دی ویلې. proper adjective دا معنی Afghan proper adjective دی. دې سره ویلی شي مثلا he is an Afghan، هغه یو افغانی دی. دا proper adjective دی. یا Pakistan the proper noun دی، خو Pakistani the proper adjective دی. داسې ویلی شي he is a Pakistani. داسې ویلی شي he is a Pakistani. داسې ویلی شي، خو داسې نشي ویلی چې it is a Pakistan. داسې نشي ویلی. it is a Pakistan نشي ویلی، ولی ویلی شي he is a Pakistani. نو تاسو ویلی شئ چې د دې لپاره ځکه د proper که Pakistani شي proper adjective کیږي، نه proper noun، چې دغه شي ته مو فکر وي. یا America the proper noun دی، American the proper adjective دی. نو he is an American ته ویلی شي، خو it is an America داسې نشي ویلی. ښه it is America داسې به وایي. ښه خدای دې وکړي مرګلو چې په دغه ټکو پوه شوي وئ. څو دقیقې لرو، زه خو اول د دقیقې وګورم. ښه یو 11 دقیقې لرو، په بل پرونانسیشن باندې خبرې کوو. ښه مرګلو که دې کې څه ستونزه وه ووایئ، ستونزه مو راته ووایئ. که څه ستونزه په ارټیکلو کې وي هغه دی، که ارټیکلو کې څه ستونزه نه وي مخکې ځو تلفظ برخې ته. ښه وبخئ مرګلو، زه د هغه لږ راوخلم چې ګرمي زیاته دی. نو مرګلو اوس ځمه تلفظ برخې ته. هغه دا چې تلفظ مرګلو ډیر مهم دی. ما درته مخکې دا باندې ویلي و چې انګلیسي ژبې هره ژبه کې د همغه ژبې تلفظ یا پرونانسیشن ډیر اساسي رول لري. دا ډیر مهم دی چې تاسو د هرې ژبې تلفظ زده کړئ. نن به موږ مخکې ټي باندې خبرې کړې وې، ټي باندې مو خبرې کړې وې. نن به درته په آر باندې خبرې وکړم. آر چې آر
کله په شروع کې راشي یا آر کله په وسط د کلمې کې راشي یا آر کله په اخر د وبخی کلمې کې راشي نو څه رقم ته اواز اختیاروی شي نو په دغه موارد باندې به موږ خبرې کوو چې نو آر په کومو مواردو دپاره کارول کیږي هغه دا چې مرګرو اول د آر په تلفظ باید پوه شو چې آر د ژبې سر چې دی تلو ته جګیږي ولې تلو سره ټچ کیږي نه آر نو تاسې به داسې آر نو دغه دپاره آر انګلیسي ژبې په خبرو کې آر ډیر یعنی چې ته غواړې چې داسې خبرې وکړې لکه نیټیو سپیکر نو ته کوشش به کوې چې آر صحیح تلفظ کړې نو آر تلفظ د ژبې سر دی ځکه تلو ته ولې تلو سره لګیږي نه آر نو تاسې آر نو تاسې کولی شئ چې دغسې تلفظ د دې آر وکړئ اوس مرګلو هغه که په ابتدا کې وي که په وسط کې وي که په انتها کې وي نو دې تلفظ دومره فرق نه کوي خو مهمه خبره دا ده چې تلفظ همداسې وي موږ لکه داسې ار د ژبه چې کله ترو سره ولګېږي یو اهتزاز یو داسې دګېدو غوانته وایبریشن کوي وایبریشن ما کوئ خاص تلو ته جیګه کوي تلو سره ټچ کوئ ما چې ګول ژبه داسې نسبتا ګول او پورته سات نو تاسې کولی شئ دغسې موارد لپاره آر تلفظ وکړئ مثلا په ابتدا کې که زه چېرته ووایم مثلا تاسې کولی شئ RED نو تاسې کولی شئ red R لکه red نو تاسې کولی شئ red تاسې red نو تاسې داسې نه چې red داسې د ژبه به داسې لکه عربي کې چې کله رای مشدده وي نو داسې ویل کېږي رای مشدده من ربهم لکه داسې که نه نو کله تاسې چې رای مشدده وي عربي کې هسې به یې نه وایئ په انګلیسي کې به تاسې داسې اواز به نه کوئ تاسې به چې دغسې یو اواز به وباسئ ځکه دغه تلو سره به تاسې ژبه لګوئ نه red نو تاسې داسې مثلا زه وایم چې rabbit لکه داسې rabbit نو ډېر ښه مرګلو تاسې دې دپاره همداسې تاسې تلفظ کوی شئ او دا چې مرګلو که په وسط کې وي تاسې کوی شئ دغسې تلفظ کوئ کله چې آر په وسط کې وي وسط کې دا معنی چې په منځ کې وي دې طرف ته هم چې حروف راغلي وي دې طرف مثلا زه وایم چې که داسې وي نو بیا هم هغه شی دی مثلا موږ وایو چې وبخښئ مرګلو چې یو اپلیکیشن مې په موبایل راغلو یو اختلال واقع شو نو موږ وایو چې مرګلو serve نو مرګلو تاسې سر به نه وایئ serve نو نو تاسې به کوشش کوئ چې آر داسې تلفظ کوئ چې ژبه مو د تلو سره ونه لګېږي که تلو سره ولګي د وایبریشن کوي وایبریشن به نه کوئ تاسې به داسې اواز کوئ serve لکه serve دغسې مرګلو نو کله چې مثلا carton مثلا لکه cartridge نو ته cartridge لکه تاسې به داسې cartridge دغسې به نه وایئ نو serve دغه هغه او بل مرګلو مهمه نه دی که اخر کې وي تاسې همداسې تلفظ کوی شئ چې کله آر په اخر کې وي خو اکثره وخت چې آر په اخر کې وي د دې نه مقبل حتما واویل راځي چې څه راځي واویل راځي نو واویل لکه I O U نو کله چې آر په اخر کې وي اکثره وخت مقبل ورڅخه واویل راځي مخکې واویل راځي نو که ای وي لکه مثلا که زه ووایم چې تاسې لکه CAR صحیح شو نو تاسې په اخر کې آر راغلی دی همغسې به یې وایئ تاسې به داسې نه وایئ چې کار تاسې به کار نه وایئ کار به نه وایئ ځکه ری درنه وایبریشن واخیستو وایبریشن به نه کوئ تلو سره به ژبه لګوئ نه پورته تلو ته جیګه کوئ کار
نو تاسو وایئ چې کار، نه دا چې کار 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 نه کار کار. لکه تاسو کوشش وکړئ چې د تلو سره ژبه ونه لګي، که ژبه ولګي د اهتزاز کوي. کله چې اهتزاز وکړو تلفظ صحیح ونه شو، کله چې تلفظ صحیح ونه شو نو تاسو نیټي سپیکر غوندې ساوند نه کوئ، نو بیا خلک نو دې په خاطر چې نیټي سپیکر غوندې ووایئ نو تاسو کولی شئ چې لکه دغسې ښه. نو مرګلو دغه بالکل مرګل یا وبخښئ چې علي افغان صاحب تاسو ښه ټکي ته اشاره کړې، زه دغه ټکي ته راځم. شاته تاسو د ټي ایچ او دې باندې زه خبرې کوم، ایما موضوع همدام دی. ښه کار 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 مثلا تاسو کولی شئ ولو که داسې شي د ای خو اخر کې آواز نه لري، ما درته ویلی دی چې آواز نه لري خو ما قبل واول ساوند باندې تاثیر کوي، وګدوي. مثلا کیر کیر care care مثلا داغه سر صحیح شو، بیا هم اخر کې آر دی خو آر ما قبل واویل دی. مو سر چې شی وایو داسې به نه وایي چې سر سر. کله چې سر دی وویل لکه د موږ تاسو سر چې دی دغه سر ته چې وایي هیډ ته داسې یو مغول، نو موږ وایي سر سر به نه وایو سر سر سر. excuse me sir excuse me sir داسې نه excuse me sir excuse me sir نه sir sir. نو تاسو به چې sir نو دغسې. یا مثلا یا FOR کومه far far لکه داسې، یا FAR 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 far. نو تاسو کولی شئ مرګلو دغسې اواز مثلا هغه کې، یا مثلا زه وایم لکه داسې موږ وایو پر، داسې پر 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 به نه وایه لکه چې پر پر لکه پرفیکټ پر پر. نو تاسې مرګلو کولی شئ دا د آر اواز و او ډېر یعنی انګلیسي ژبې په هغه کې پروننسیشن کې د آر دومره زیات کارول کیږي چې حد نه لري. ملت افغان سے تاسې ریجر په نامه چې لیکلی دي، خو فکر کوم تاسو هدف راجر دی. راجر مو کیدای شي که هدف وي نو راجر په نظامي اصطلاح کې یعنی صحیح دی، سمنه راجر در ښه شاید چې هدف مو راجر وي راجر راجر ښه. نو مرګلو اوس راځم یو بل مهم ټکي ته چې موږ تاسو اکثره اشتباه وایو، اکثره اشتباه سره تلفظ کوو، دا ټي ایچ دی چې مثلا په یا مثلا موږ تاسو خو دا ضرور نه ده چې د او ث یا ث او ذ په دغسې اواز د اوازونو د سمبولونو نه زه نه غږېږم. مرګلو ما درته ویلی وو چې ټي ایچ کله د ت اواز کوي او ټي ایچ کله د دال اواز کوي، ت او د. دا ما درته ویلی و چې دا په انګلیسي ژبې تلفظ کې ډېر کارول کیږي، مثلا برادر او دات دیس دیز او دوز، یا مثلا یا تhank you یا کلوت یا داسې موارد لپاره دغو تلفظ څنګه دی. مرګلو انګلیسي ژبه کې د ټي ایچ په دال اواز سره یا ټي ایچ د تی په اواز سره ډېر اساسي او مهم رول لري. دغه انګلیسي کې تی نشته، انګلیسي کې دال نشته، دغه شي ته مو فکر وي نه تی شته او نه دال. نو چې تی دال نشته د ټي ایچ د thank you څنګه ووایو. مرګلو thank you یا think مثلا شور لکه اول به زه راشم د دغه ټي ایچ د تی په اواز به راشم. مرګلو تاسو چې ټي ایچ لکه تی تلفظ کوئ انګلیسي کې تی نشته، نو دا به څنګه تلفظ کوو؟ دا به داسې لکه سی ته به یې نږدې کوو، لکه داسې تقریبا لکه سی. مثلا موږ وایو چې think تصور کولو ته یا فکر کولو ته موږ وایو چې ښه څنګه وایو؟ دا به موږ داسې تی نشته، داسې به نه وایو چې think نه، موږ وایو چې think. د مخکې نه به یو اواز لکه سی غوندته دغه ژبې سر به مو د پاس غاښونو شاته ولګوي think تقریبا لکه سی غوندته لکه think، خو ډېر think نه think. نو دا داسې think ښه. مثلا هغه ټي ایچ thank you چې موږ وایو thank you موږ وایو thank you thanks a lot think هغه ټي ایچ ای دی، نو thank you یا thanks a lot. مثلا مرګلو که دا په اخر کې مثلا وي نو دا تی غوندې څنګه به تلفظ کوو؟ داسې به نه وایو چې کلوت به نه وایو، دا وایو
cloth نو تاسې به د ټیچ لکه سې ته نږدې کوئ خو سې نه مطلق سې به نه وایي چې کلوس خو تقریبا تی به وایي ولې اواز داسې لکه سې cloth نو تی بالکل انګلیسي ژبې تلفظ کې نشته cloth نو تاسې به داسې وایي thank you thanks a lot thank you cloth think about it یعنی دې په باره کې فکر وکړه think about it نو موږ به چې think about نه دا چې think about it ښه نو دا مرګلو دا د ټي ایچ و چې دا ځینو مرګلو خدای دې وکړي چې دغه اړوند لکه author لکه که داسې شي مثلا لیکوال ته که نه author لکه دا ټي ایچ به تاسې لکه تی غوندې او داسې تلفظ دا مهم و او بل مرګلو د ټي ایچ ما درته وي چې د دال غونته لکه د this او that these those دا کې چې راځي یا مثلا ډېر نور موارد دي لکه دا به زه درته ووایږم ښه these those او that به درته ولیکم ښه مثلا مرګلو یا نور مثلا ډېر دی خیر هغه هم درته وایم نو تاسې دال په انګلیسي ژبې تلفظ کې نشته نو دا دال به هم داسې لکه زال غوندې وایې خو لکه څنګه تی مو چې سې غوندې ویلې خو مطلق سې مو نه ویلې داسې مو ویلې نو د دال به مطلق زال نه وایو ولې زال ته به یې نږدې کوو داسې لکه دغسې ښه نو دا به څنګه وایي that لکه this these نه these those نو تاسې کولی شئ مرګلو چې those ووایئ that is a student this is perfect this is perfect this is a perfect sentence these are perfect sentences نو تاسې کولی شئ these نو تاسې کولی شئ ښه مثلا که مخکې که فکر مرګلو ما وایي چې cloth که چېرته دا زه ورکړمه یعنې ای ورکړمه دا به دال شي چې شی به شي دال نو دا به څنګه وایم بیا cloth نو داسې دال به مطلق نه وایم تقریبا لکه زال ته نږدې خو زال به هم نه وي دال او زال ترمنځ وسط یو اواز به اخراجیږي in order to articulate sounds it's very important to practice it مثلا cloth داسې نه چې cloth نه cloth نو تقریبا دا اواز دی مرګلو د دال ما درته وویل چې انګلیسي کې د دال او تی اواز نشته دال په ځای به لکه this به نه وایي this نه these به نه وایي these those نو cloth به نه وایي cloth تاسې cloth ښه خدای دې وکړي مرګلو چې په دا اوازونو پوه شوي وی او دا لکه بل مرګلي ویل برادر که نه ډېر ښه بلکل یې ویلی دی هغه زه به نه پوهېږم چې چا ویلی و خو یو چا ښه نو موږ وایو چې دا دال دی که نه نو دا به چې برادر ښه دلته مرګلو دوه اوازونه دي درې اوازونه یو د آر اواز دی آر اواز په وسط د کلمې کې دی بل آر اواز دی آر اواز په اخر د کلمې کې دی اخر د کلمه ما درته ویل چې آر په اخر د کلمې کې ما قبل ورنه واویل راځي چې دلته ای راغلی دی او دلته بل د ټي ایچ اواز د ټي ایچ د دال په معنا د دال په اواز سره نو دا به څنګه لکه اول خو آر برا لکه brother لکه تاسې به نه شئ برادر اوس وګوره برادر لکه موږ ته چې برادر او brother لکه اوس دې ته ګوره برادر او brother لکه څومره فرق کوي مرګلو تلفظ کې نو که ته وایې چې برادر دا بیخي داسې برادر نو کوئ چې brother نو تاسې یعنی تلفظ دومره اساسي رول لري یعنی تاسې کولی شئ چې ښه تلفظ وکئ یو ښه مفهوم ورسوئ همداسې mother چې شی mother نو موږ به چې شی وایو مثلا مور ته چې تلفظ کوو که موږ mother
مادر مادر یو خو مو ټیز دال تلفظ کو دال انګلیسي کې نشته آر مو ری تلفظ کو هغه موږ باید داسې mother 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 she is my mother she is my mother he is my brother he is my brother she is my mother نو تاسو کې she is my mother she is my mother she is my mother she is my mother وګورئ مرګلو څومره تلفظ کې دی mother 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 she is my mother she is my mother he is my brother he is my brother brother their like a their mother نو دا مرګلو تلفظ کې اساسي رول لري sister 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 she is my sister ار په خاطر نو مرګلو mother brother لکه تاسو کوی شئ چې نو th لکه دال د دال چې دی the لکه زال غوانته دغسې mother ښه ډېره مننه مرګلو فکر کوم چې وخت پوره شوی دی وخت خو به حتما پوره شوی څه چې فکر کوم څو دقیقې او 15 دقیقې تېرې شوي دي یو څو مختصرې خبرې کول غواړم مرګلو زه کمره راړوم دې طرف ته بخښنه غواړم خدای دې وکړي چې مرګلو درس درته زیات خسته کون تمام شوی نه وي ځکه ځینې مواردو باندې چې سړی خبرې کوي درس طبعا خسته کون وي او بخښنه غواړم ښه دلته شون لږه ګرمي دی بخښنه غواړم ښه مرګلو دا تلفظ برخه وه انګلیسي ژبې یعنې د خبرو کې د هرې ژبې په تکلم کې هغه تلفظ د اړوند ژبې ډېر اساسي رول لري ولی مثلا که یو تاسو ته مثال درکمه یو پښتون چې فارسي یا دری باندې خبرې کوي هغه خپلې دری یعنی مطلب د ژبې کې هیڅ مشکل نه وي په هغه مفهوم کې یا خبرو هغه استعمال د کلماتو کې په جمله بندي کې په ګرامر له نګانه هیڅ ستونزه نه لري خو کله چې دی خبرې کوي څوک پرې پوهېږي وایي دا ښه لرې نه پوهېږي چې دی د خپله ژبه نه دی یعنی دا یو پښتون دی یا کوم بلې ژبې والا دی فارسي یا دري زده کړي ځکه چې هغې اساسي ستونزه په تلفظ کې وي مثلا هغه داسې یو تلفظ کوي چې دری زبان هغسې تلفظ نه کوي عین کلمه چې دری زبان وایي لکه پښتو والایم یا پښتون یم همغه کلمه په همغه الفاظو په همغه کلماتو ولې طرز د تلفظ کې دومره فرق وي چې سړی لرې نه پرې پوهېږي چې دا خپله مورنۍ ژبه نه دی همداسې په انګلیسي کې که انګلیسي هم چا ښه انګلیسي ښه ښکلې زده وي ګرامټیکلي ښه صحیح جملې ووایي خو هغه څوک چې مثلا نیټیو سپیکر دی هغه پوهېږي چې دا خپله مورنۍ ژبه نه دی هغه خاص او خاص هغه د ګرامر له نګانه نه پوهېږي هغه د کلماتو او د جمله بندۍ او د دغې له نګانه نه پوهېږي هغه خاص له دې وجې پوهېږي چې د تلفظ کې ستونزه شته نو د هرې ژبې په تلفظ کې تاسې به د هرې ژبې په زده کړه کې د هغې ژبې په تلفظ باید زیات تمرکز وشي او ځکه تلفظ ډیر اساسي رول لري همداسې که عربي ولو که څوک یو عربي ژبه زده کوي یا به ډېرې روانې خبرې کوي ډېر به د انګلیسي ژبې سره د عربي ژبې سره وبخښئ راحت وي خو هغې باندې سړی پوهېږي چې د عربي ژبه د ده مورنۍ ژبه نه دی سیکنډ لینګویج دی مثلا زده کړې دی دا ژبه هغه هېڅ شي په اساس نه پوهېږي نه د ګرامر په اساس هغه ښکلې معقولې خبرې کوي د هرې له نګانه درستې او صحیح خبرې کوي هغه خاص د تلفظ پر اساس باندې مقابل لوري دا کوي چې دا ستونزه لري ښه مرګلو تلفظ یعنی پرونانسیشن چې دا ناون دی او پروناونس دا ورب دی دا په انګلیسي ژبې پرونانسیشن تلفظ دا ډېر اساسي رول لري نو تاسې د دې په خاطر چې یو انګلیسي کلمه صحیح پروناونس کوي نو تاسې کوشش وکړئ چې د انګلیسي ژبې پرونانسیشن کې زیات کوشش وکړئ او اړوند برخه باندې زیات تمرکز وکړئ ښه مرګلو بلې برخې ته یو خبرې ته راځم هغه دا چې یو خو تاسو ته خوشخبری درکوم او اطمینان درکوم هغه دا چې تر نننی درسه پورې چا درسونه منظم تعقیب کړي وي او صحیح زده کړي وي اطمینان درکوم تاسو نور د انګلیسي ژبې زده کړې ته ضرورت نشته تاسو کاملا د انګلیسي ژبه درس زده کړو تاسو انګلیسي ژبه زده کړه او مخکې له مخکې نه مبارکي درته وایو په هغه صورت کې چې چا منظمه تعقیب کړي وي انګلیسي ژبه مو زده کړه خو ما درته څو موارد ویلي ما درته چې انګلیسي ژبې ګرامر 3 برخې لري یو د پارټس اف سپیچ
دی چې ډیری برخو باندې موږ تمرکز کړی دی او الحمدلله ډیری برخې تاسو زده کړي دي کې ستونزه نشته. دویمه برخه د انګلیسي ژبې ګرامر چې د ټینسونه دي. ټینسونه موږ نقطه په نقطه ویلي دي، ډیر دقیق، ډیر بنیادي، ډیر په لوړه سطحه ټینسونه موږ زده کړي، تدریس کړي، تاسو زده کړي، ان شاء الله کې ستونزه نشته. خاص د ګرامر دریمه برخه چې هغه ته وکابلري یا لغات ویل کیږي یا ایڈوانس ګرامر، چې هغه چې د مثلا یو لغات کلمات به تاسو زده کوئ، نو هغه زم ستونزې لرم. که تاسو مانه په انګلیسي ژبه ډیرو مواردو کې پوښتنه وکړئ چې دې ته په انګلیسي کې څه وایي، ممکن لغات معنی وي، یا ماته یو لغات راکړه چې دا په پښتو کې څه معنی لري، ممکن ما زده نه وي. دا څه چې انګلیسي څه چې ممکن پښتو کې ډیر داسې ډیری کلمات او لغات دي، در حال کې چې زه پیدا شوم تر ننه پورې چې هر څومره عمر مې وي، موږ د مور د غېږې نه تر ننه پورې په انګلیسي په پښتو ژبه وبخښئ خبرې کوو، تر ننه پورې لګیا یو. خو بیا هم زه پښتو کې دومره ستونزې لرم چې ډیری لغات او کلمات دي چې د پښتو ژبې اصلي لغات دي، زه ورسره بلدیت نه لرم متاسفانه. یعنی نو بیا دا خو طبعا دا خو طبیعي خبره ده چې انګلیسي ژبې کې به ډیری داسې لغات وي چې زه به پرې نه پوهېږم. هغه خپل امریکایان هم په ډېر داسې لغات دي چې دوی هم نه پرې پوهېږي، ځکه زه د پښتون په صفت چې په پښتو کې ستونزې لرم او طبعا دوی به د امریکایي په صفت په انګلیسي کې او د برټش انګلیش کې حتما ستونزې لري. نو دا یعنی مطلب دا ډیره تشویش وړ خبره نه ده. نو مطلب منظور می دا ده چې اوس خاص تاسو په لغاتو زده کړه تمرکز وکړئ او نور ما درته مکمل لکه چارچاوکاټ جوړ کړی دی، ما درته سټرکچر یې درکړي دي، واچوئ قاعدې او فورمول ته واچوئ لغات، تاسو به مکمل په انګلیسي ژبه خبرو باندې راشئ. دې کې به هیڅ ستونزه نه وي. ارمان ګرانه موږ په اونۍ کې 2 ورځې چهارشنبه او جمعه د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو درس لرو. مننه. نو مرګلو هغه مې دا وه، یعنی هدف مې اساسي دا و چې مننه ګلاب خان ګرانه، خوشحاله اوسئ. اساسي هدف مې دا و چې یعنی تاسو انګلیسي ژبه زده کړه، خاص تاسو د انګلیسي ژبې د تقویې لپاره چې تقویه شي، دا نه چې زده شي، تاسو زده کړه خو دې په خاطر چې انګلیسي ژبه مو تقویه شي، لار روانه شي او ډیره سلنګ شي او مثلا ډیره درته عادي شي او تاسو ورسره راحت شئ، تاسو د انګلیسي ژبې لغات زده کړئ، صحیح دی، او محاوره په خبرو روزمره خبرو کې استفاده کړئ. چې کله استفاده شي زه د دې ولې دا خبره کوم، ډیری وخت داسې کیږي چې تا یو لغات زده دی، ښه د لغات زده کړی دی، خو کله چې یو چا سره خبرې کوي هغه لغات د زده دی وایي ذهن کې مې دی خولې ته نه راځي، خولې ته د اتومات هغه ضرورت په وخت کې نه راپورته کیږي، ځکه چې تا دومره خبرې نه دی کړې چې دا د ضرورت په وخت کې راپورته شي. دا چې کله ته خبرې کوي هغه عادي کیږي، بیخي ته په لغات باندې چورت هم نه وایي، اتومات دی هغه. مثلا کله چې ته خبرې کوي in order to speak English, so like you learn something but it's not coming up. In order to speak every day with your friends, with your co-workers and anyone, then you will automatically speak English very easily with your friends and co-workers. All of the words and all of the vocabularies will automatically come to your mouth. You don't need to think about it. It will automatically pop up. نو دې په خاطر مرګلو چې تاسو لغات زده کوي او بیا د تاسو د تکلم په وخت کې تاسو خولې ته په اتومات ډول راشي، نو اړینه ده چې تاسو په دغه ژبې باندې خبرې وکړئ. تاسو نور هغه طرز، طریقه، ګرامر، اصول، سټرکچر، ساختمان د ټوله د دغه ژبې زده کړو، تاسو نور ستونزې نشته. نو اوس مې اساسي هدف مرګلو دا ده چې بعدي درسونو کې موږ ګرامر تکمیل شو، موږ سټرکچر تکمیل شوې، موږ د انګلیسي ژبې ټول بودونه او ټول هغه چارچاوکاټ تکمیل شوې. خاص اوس به زه په لغاتو کار کوم، جمله بندۍ باندې به کار کوم، همدغه شیان چې موږ ویلي دي دغه ته به عملي بڼه ورکوو. او ځینو مرګلو غوښتنه کړې دې باندې به انشاءالله هغه وکړو، که چېرته لازمه مو ګڼله یو واتساپ ګروپ به جوړ کړو چې ټوله مرګلي موږ سره په واتساپ کې اشتراک ولري، مشترک، موږ به دوی سره انګلیسي تکلم کوو. واتساپ به وي، هغې کې به ټوله په انګلیسي ژبې خبرې کوو، جملات به لیکو، منفي سوالیه، مثبته جملې، انفارمیشن کوېشنې به کاروو، پوښتنې به کوو، سوال او ځواب به وي. کله چې واتساپ مشترک ګروپ جوړ شي، دغه ټول درسونه بل ته تکرار شي، داسې به کېږي چې موږ به مستقیما واتساپ کې یو رخلو خبرې به کوو، هغو سره تکلم. نو دغه ځای په
په دغه سیستم باندې به انګلیسي ډیره پخه شي او ډیره به راو شي، ډیره به عادي شي موږ ته، او دا چې د انګلیسي ژبې تکلم کې به موږ احساس د راحتۍ وکړو، نو موږ که تاسو بیا دغسې دلچسپي او علاقه لرله نو طبعا یو د واتساپ به جوړ کړو، ټول ملګري به په واتساپ کې اډ کړو، یو کلوز ګروپ غونتې به جوړ کړو، کې به ټول اډ شي او موږ تاسې به ټول تکلم د انګلیسي ژبې وي او خبرې اترې او مثلا چاټ او دا موارد دا به ټول په انګلیسي وي. بیا که چا پوښتنې لرلې حتما هر رقم پوښتنه لرله واتساپ کې به زه وم، زه په خدمت کې یم. نو اوس مرګلو هغه وخت را رسېدلی دی چې انګلیسي ژبې ته موږ باید عملي بڼه ورکړو. مطلب دا چې موږ سټرکچر زده کړه، موږ ټینسونه زده کړه، موږ دغه ټوله طریقې د انګلیسي ژبې د تکلم زده کړې. خاص دا خبره پاتې ده چې څنګه عملي زیات وکړو چې موږ ته عادي شي. موږ اوس په دې باندې فکر کوو چې په سمپل پاست ټینس کې زه درته وایم چې ووایه چې پرون زما مرګلي واده وکړو، نو ته اوس دا دې زده ده چې واده ته څه وایي، دا دی چې ما مرګلی، دا دې زده ده، خو ته دغه ټینس باندې چې دا کوم ټینس دی څنګه وکړم، دویم فرم چې شی دی. خاص دا ده چې ته دا لږ زده کړې چې my friend got married yesterday. کیدای شي دې په خاطر مثلا ته ښه پوهېږې ځینې وخت کې، کیدای شي my friend got married tomorrow یا my friend will get married yesterday، کیدای شي داسې ووایي، ځکه ته چون ابتدا کې ته پوهېږې چې ما اشتباه وکړه چې چورت په ووایې، خو اتومات ممکن دا خبرې ته یاد ته را نشي. نو دې په خاطر ته چې دغه خبرې دې راوشي my friend got married yesterday. اول کې کله چې ما انګلیسي ژبه زده کوله ما هم داسې ډېر اشتباهات کړي دي، ورو ورو راوشوي دي اوس زه اتومات my friend got married yesterday. کله زه چا سره خبرې کوم زه ورته چورت پې نه وایم، زه ورته چې I went to Afghanistan yesterday because my friend got married. I went to Afghanistan in order to participate in his wedding party. He is one of my best friends. I like him and he likes me. وګوره ټوله جملې مې سمې وویلې د ګرامر له نګاه I like him, he likes me. simple present tense مثبته جمله verb is یا is د singular سره دومره یعنی صحیح. خو مطلب دا چې ما دا پریکټیس تاسو داسې پریکټیس وکړئ نو انشاء خان مننه سید افغان ګران عالم، خوشحاله راستاسو احساس وقت دې ستایلو دی نړۍ مننه، خوشحال اوسئ. بس سلا دې وکړي. ما ته هغه وخت دغه یعنی یو احساس د راحتۍ کومه چې ما دغه دومره زحمات چې ما وایسته دا یو ثمره ولري. دې ثمره به تاسې وایي، د دې ثمره به دا وي چې تاسو یعنی په خپل کاري محیط کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل مکاتب او پوهنتونونو کې د یو سهولت سره، د یو راحت سره راحت ووینئ. نو دا ماته یو دی ما ثمره دی، ما ثمره تاسې یې. یعنی دا زحمتونه ټول چې زه وباسم زه به په هغه صورت کې خواشینی شم چې دې ثمره ونه وینم، یعنی دې فیډبیک نه وي، دې یو آوټکم نه وي. کله چې آوټکم د دې مثبت وي، یعنی زه یو څوک وګورم چې وایي چې استاد الله دې ښه ورځ درکړي، ما په پوهنتون کې واقعیت چې ډېری ستونزې په اړوند یا پوهنځي کې یا په اړوند مسلک کې لرلې، هغه د دې په خاطر چې زما ته انګلیسي ژبه تعقیب کړه هغه ستونزې حل شو، دا ما ثمره دی. که تاسو ووایئ چې ما ته کاري فرصتونه زیات، د کاري فرصتونو زمینه مساعده شو، دا یو ثمره دی ما دپاره. نو دې په خاطر چې یعنی ما راحت کوي او ما دغه زحمتونه هسې بس لاړ نشي. تاسو بس خدای دې وکړي چې تاسو په کاري او یا داسې تدریسي او یا تحصیلي محیطونو کې دا مثبت تمام شوي وي. او انشاءالله چې همداسې به کوو او واتساپ به جوړوو، حتما به جوړوو. ښه بلکل انشاءالله فهیم ګرانه حتما به جوړوو. او تاسو بالکل تاسو ټولو مرګلو را لېږلي دي، زه به واتساپ هم جوړوم انشاءالله. واتساپ به تاسو سره بالکل شیر کوم. او ارمان خان ګرانه تاسو د یوټیوب چینل غوښتنه کړې ده، بالکل د یوټیوب چینل شته، ما په خپل فیسبوک آی ډي باندې شیر کړی دی. تاسو مرګلو که څوک ما یوټیوب لینک لرئ د سره شریک کړئ. یوټیوب چینل شته تر شوي درس پورې چې کوم درسونه موږ لره ټول په یوټیوب چینل کې شته. او صدام ګرانه وبخئ چې تاسو غوښتئ چې تاسو ولې په انګلیسي خبرې نه کوئ. صدام ورور انشاءالله د دې نه وروسته we gonna start speaking English. So as I talk to you, I said in past you wouldn't have understood what I said, but after that we gonna start speaking English. وبخئ چې ته خانو مرګلو
او نیاز ارمان صاحب تاسو ویلي دي چې استاد تاسو ته ما ډېر میسیجونه کړي دي، تاسو ولې ما ته جواب نه راکوئ؟ ارمان ګرانه داسې عادت ما نه دی چې زه چا میسیجونو ته جواب ورنه کړم، حتما جواب ورکوم، خو نه پوهېږم تاسو راته ووایئ چې تاسو ما ته په وټساپ کې میسیج کړی دی که تاسو میسنجر کې کړی دی، او زه خو میسنجر ته ډېر فوله ده او میسنجر کې خو هیڅ دغسې ستونزه نشته، زه اتومات خو که تاسو وټساپ کې ما ته میسیجونه کړي وي وقت زه وټساپ ته مې لاسرسی محدود دی، زه وټساپ دومره نه کاروم لکه څومره چې میسنجر کاروم، او زه ټولو ملګرو ته ځوابونه ورکوم، او که چېرته ستا ځواب ځنډېدلی وي بخښنه غواړم، تاسې کولی شئ که څه پوښتنه چې لرئ ارمان ګرانه ما ته په میسنجر باندې میسیج وکړئ، او که وټساپ مو کړی وي حتما زه به وټساپ چک کړم، نو بخښنه غواړم، معذرت غواړم. او قریشي صاحب مننه چې تاسو تکرار ګورئ او درسونه بس تکرار وګورئ. او امید خزان صاحب واقعا ټول درسونه یې ما په پیج کې هم شته، یعنې فیسبوک آی ډي کې هم شته، او ټوله په یوټیوب کې هم شته. صدام صاحب تاسو ویلي دي چې ما درته فرینډ ریکویسټ کړی دی او تاسې ولې منظور کړی نه دی؟ صدام صاحب to be honest I didn't see your friend request, but anyway if I see that I gonna accept it. نو وبخیر چې ما نه دی لیدلی. صحیح شو مرګلو، نو اوس دا چې دې په خاطر چې ویډیو لا اوږده نه شي تاسو نه زه اجازه غواړم، انشاءالله چې د مرګلو څه غوښتنې کړي دي چې یا فرینډ ریکویسټ نه دی اکسپټ شوی یا مثلا دوی پیغام ته رسیدګي نه شوي، انشاءالله زه میسنجر بعدا چک کوم او وټساپ به هم چک کوم، حتما چې څه مرګلو میسیجونه راغلي وي هغو ټولو ته زه واپسي کوم. نور تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه ښې چارې مرګم.